خاوند اچانک د سعودي عرب نه راغی کور ته چې کله راورسېد نو ښځه ولګېده او د خپل خاوند چې دی مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت کړو. ویډیو راسره مکمل وګورئ زموږ دپاره به کې ډېر ښکلی عبرت دی که نه، او ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا واقع راغله په مظفرآباد کې، او مظفرآباد کې دا واقع راغله ډېره افسوسناکه چې د مسافر سره داسې ښکلې ښځې داسې کار وکړو. ملګرو داسې وکړه چې د کس نوم صفدر دی، دې چې دی واده وکړو. دې چې کله واده وکړو نو دوی په پاکستان کې چې دی کار کولو په یو دوکان کې، او پیسې به ډېرې زیاتې نه شوې بچت کولی. نو دې ښځې ورته ویل که نه چې ته دلته اوسېږې او دلته چې دی نو ته کار کوي نو په دې پیسو باندې کار نه کېږي، ته لاړ شه بهر ملکونو ته، سعودي عرب ته لاړ شه، بل ملک ته لاړ شه او پیسې ډېرې وګټه، ځان له به کور چې دی جوړ کړو، بچي چې دی نو به ښه سکول کې سبق ووایي. د هغه نه پس چې دی نو د دې صفدر چې کومه ښځه ده د هغه چې دی نو وړوکې شانخور وه، هغه واده شوې وه، هغه چې کوم خاوند هغه په سعودي عرب کې و، په سعودي عرب کې په یو کمپنۍ کې و. نو دې دا سوچ وکړو چې زه د خپلې خور ته ویم، د خپل خاوند ته وایي چې زما د خاوند له چې دی نو ویزه وکړي چې زما د خاوند هم بهر ملکونو ته لاړ شي او پیسې وګټي. هغه چې خپلې خور ته وویل نو خور ولګېده، د خپل خاوند ته وویل او صفدر چې دی نو واړوه، او چې کله صفدر واړوه هغه په سعودي عرب کې پیسې ګټلې او د خپلې ښځې له به یې رالېږلې. د خپلې ښځې له به چې دی نو ډېرې زیاتې پیسې رالېږلې، ځکه چې د دې چې کوم بچي وو نو هغه په پرایویټ سکول کې چې دی نو ښځې داخل کړل، او یو سوزکۍ والا و هغه ته یې ویل چې ته زما د بچي وړه او واپس چې دی نو کور ته یې راوړه، او په کور کې به هم کار وکړو. صفدر چې دی نو تقریبا شپږ اووه میاشتې وشولې او ډېرې زیاتې پیسې یې ګټلې، او پیسې به چې دی نو خپلې ښځې له رالېږلې. ښځې چې دی نو په عیش عشرت کې زندګي تېروله. د هغه نه پس چې دی نو دغه ښځې چې دی نو د سوزکۍ والي سره لیڼ او مینه محبت شروع شو. عشق چې دی نو د سوزکۍ والي سره شروع شو، خاوند به پیسې رالېږلې، په خپله به یې هم خوړې، سوزکۍ والي له به یې هم ورکولې، خپل بچي چې دی نو هغه هم په پرایویټ سکول کې داخل کړي وو. د هغه نه پس چې دی نو صفدر چې دی نو ډېره زیاته مزدوري وکړه. نو دې دا سوچ وکړو چې ما خو ډېره زیاته مزدوري وکړه، خو زه اوس سوچ کوم چې زه کور ته لاړ شم او زما دا ښځه چې دی نو دې له به زه سرپرایز ورکړم، زما سره ډېره زیاته مینه محبت دی، زما خو ډېره زیاته خوښه ده. او ښځې ته خو دا پته نه وه که نه، خاوند ته خو دا پته نه وه چې زما ښځې چې دی د بل چا سره لیڼ دی. هغه نه پس صفدر لګي او ډایرکټ اچانک چې دی نو پاکستان ته رارسي، پاکستان مظفرآباد ته چې خپل کور ته ورشي نو ښځه چې دی نو ډېره زیاته حیرانه شي. ښځې ته خو د بل کس سره لیڼ و، هغه ته خو دا پته نه وه چې زما خاوند داسې اچانک راشي. نو هغه چې دی نو هغه سوزکۍ والا ته رینګ وکړو چې زما خاوند خو اچانک راغی، ما ته خو څه ویل هم نه دي، اوس موږ له څه کول پکار دي. هغه نه پس چې دی نو د ښځه ولګېده او د خپل خاوند له چې دی نو دې له نشې دوایي ورکړه. کله چې وله د نشې دوایي ورکړله هغه سوزکۍ والا ته یې رینګ وکړو چې کوم سوزکۍ والا سره دوی د مینه محبت ویل چې راشه. هغه نه پس چې هغه راغی دغه صفدر چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت کو، هغه چې دی نو مړ کو، هغه مکمل طور باندې ختم کو. اوس دغه زنانه چې دی نو دغه چې دی نو دغه ګرفتاره کړې ده، خو ډېر د افسوس مقام دغه خاوند چې دی نو هغه ټول عمر چې دی نو د دوی دپاره مسافري کې د خپل بچو دپاره د خپل ښځې دپاره چې دوی په عیش عشرت کې زندګي تېره کړي. بل طرف ته چې دی نو دغه ښځه لګي او د سوزکۍ والي سره چې دی نو مینه محبت کوي. نو ښځه چې دی نو یو داسې بوټی دی که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. هغه دپاره که ځان ولیکې نو هم هغه چې دی نو نه برابرېږي، ځکه چې هغه ته بله یو ښه میلاو شي، یو ښه شکل والا، او بل چې دی هغه ته چې دی نو پیسو والا میلاو شي نو هغه بیا چې دی نو خپل خاوند والا هم پرېږدي، هغه چې دی نو خپله زندګي مکمل طور باندې تباه کوي. ملګرو نو په دې ویډیو باره کې تاسو څه وایئ ښه کمنټ وکړئ. دا یو واقع راغلی مظفرآباد کې، په دې باره کې څه وایئ ښه کمنټ ضرور وکړئ.